د پاکستان پوځي رژیم د توپچي بریدونو له بیرې د سرکاڼو ولسوالۍ د مرکزي بازار د تیرو څو ورځو راهیسې تړل شوی. زورګونو خلکو خپلې مینې پرېښي. خټین کورونه یې په کنډوالو بدل شوي ځکه پاکستاني اړخ د جګړې ټول اصول مات کړي او د خپلو توپخانو خولې د ملکي خلکو د استوګنو کورونو او عامه ځایونو ویجاړۍ ته ګرځولي. د پاکستان وحشتناکې مرمۍ راځي او زموږ په بېوزله غریبکارو خلکو باندې لګېږي. دغې حال دی، تاسو وینئ دغه روژې مبارکې میاشته ګوره او د دی دغسې دغه د مرمو راتولو ته وګوره. که حکومت نه خلي، حکومت سره باید ته ونه خلي. زموږ په مېهمانخانه کې مزارې ولګېدې، شیشې او بشونه هر څه راله وغیره له کېنوله ختمې کړله. اوس بېګا شپه باندې دلته دا مزارې لګېدلی دی. موږ واړه ماشومان لوی غټ ټول ستړي دي، نورو ولسوالیو ته تللي او دلته دا مزارې راغلي او دلته دا کور مې خراب کړی دی. د پاکستاني ملیشو هدف اوس یوازې د ملکي بېګناه خلکو وژنه او ځورونه ده. تیرو څو ورځو راهیسې د خپلو ړندو مرمیو په پایله کې د کونړ په مرکز اسداباد او یو شمېر ولسوالیو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 4 ولسي وګړیو ته مرګ ژوبله اړولې. د کونړ سیمه ییز مسؤلین وایي پاکستان پوځي رژیم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس یې د بېګناه ولسي وګړیو مرګ ژوبلې او عامه تاسیساتو ورانولو ته مخه کړې. پاکستاني پوځي رژیم په مخامخ جګړه کې خپل توان له لاسه ورکړی دی او اوس یې زموږ بېګناه هیوادوال په نښه کړي دي چې له امله یې تر دې مهاله 4 ملکي هیوادوالو ته مرژوبله اوښتې ده او د دې ترڅنګ زیات شمېر ملکي تاسیسات تر ډېره یا له منځه تللي او یا یو څه تخریب شوي دي او همداراز زیات شمېر زموږ هیوادوال یې کډوالۍ ته مجبوره کړي دي. د کونړ فرضي کرښې ته څیرمه ولسوالیو کې د پاکستان توپچي بریدونو له ویرې له 3000 پورته کورنیو خپلې ډکې مینې پرېښي او د دغه ولایت نورو خوندي سیمو ته کډه شوي. دوی د پاکستان له لوري د بېګناه ولسي خلکو په نښه کول د ټولو نړیوالو قوانینو او اسلامي ارزښتونو خلاف کړنه یادوي.